د دوانو جهانو د سردار صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دریو کسانو په باره کې فرمایي وی لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل. جنت ته درې کسان نشي داخله دي. یو فریبکارا دوکباز انسان دا وای جنت ته نه داخليږي، او دویم نمبر منان په خلکو باندې احسان جتلا وهن کې ننی د چا سره خېګړه وکړه او سبای ورته وریادی، چاله لګه غونته صدقه ورکړه او سبای په شرمای. دویم نمبر دغه خلک چې احسان جتلاوي دوی جنت ته نشي داخلي دي. او دریم نمبر بخیل کس دا وی جنت ته نشي داخلي دي. نو بهرحال زما عزتمندو مسلمان شان بده چې دی به بخیل نه. انسان کې سو صفات پکار دی او صفت پکې دا دی کدی چاله ورکړه نه کوي نه دی کوي، لیکن کم از کم دا نه ورکړه دا دی د بخل د وجې نه. بخل دی په خپل ځان کې نه پیدا کوي. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د مؤمن بنده په زړه کې ایمان او بخل نشي جمع کېدی. که یو سړی مؤمن دی دی بخیل نه دی، او که یو سړی بخیل دی نو دی کامل مؤمن نه دی.